سلامونه جوړ بخیر په دې هله چې ټول جوړ وای ملګرو یو چیلنج لرو ډیر یو جالب دی خطرناک هم لږ زره دی خو مشکل نشته موږ خپل کار کوو ځکه چې دا چیلنج باید ترسره کړو موږ ځو ځنګل ته په ځنګل کې یو زوړ کور دی چې هغه کور تقریبا 200 کالو یا 150 کالو دی نو موږ دولت څخه اجازه واخیستله چې هغې کور ته لاړ شو د شپې 4 ساعته په هغې کور کې پاتې شو هغه په سیمو کې په نورو ځایو کې ځکه چې یو چیلنج دی نو موږ ورځو ګورو چې هلته تاسو چې شی وینئ زه چې شی وینم ډارېږئ به نه ډار به نه کوئ ډار خبره به نه کوئ ډارېږئ به نه صحیح دی نو ښه وخت ولرئ مکمل ویډیو تر پای در سره وګورئ ویډیو نه خوند واخلئ نو ورځئ چې ځو مهرباني نمسته روانې موټر کې ناست یم دغه د لایف هم یم هغه د لایف هم وګورئ ته وګورئ دا چې دی دغه چې دی د افغان باید زما ملګری دی نو د دې د نیکه لري انیا نه لري مثلا انا یې مړه شوې دی زما چې دی انیا شته نیکه مې نشته غواړم چې خپل انا د دې نیکه ته زه ورکړم دا خبره موږ هر ورځ خبرې کوو تر څو دا خبره هم حل شي نو اوس ورځو موږ خپل چیلنج وړو صحیح دی خپل چیلنج پر مخ وړو چې څه کېږي هلته صحیح دی مهرباني دغه ځنګل ته روان یو زما ملګری دی ځان آماده کړی لږ ذره ویره لري لږ ذره ډار لري خو خیر نو نور خلک هملته شته دوی فکر کوم چې قدم وهلو ته راوتلي دي خو دوی خبر نه دی چې په دې ځای کې یو کور دی چې هغه تسخیر شوی دی په هغې کې بلاوې ورکړي دوی نه دی خبر دوی که چیرې خبر شي بله ورځ نه راځي او دا چې څنګه ټول تور اغوستي دي داسې راوتلی دي دا هم تور دی دا څه معنا لري نه پوهېږم دا باید تاسو په کمنټو کې ولیکئ د ځنګل ته چې ننوځئ ځنګل له چې هاخوا ته لاړ شئ هلته کور دی داسې یو کور دی چې بیخي وضعیت خراب دی بیخي زیات وضعیت خراب دی موږ 4 ساعته باید دلته پاتې شو تقریبا 2 ساعته کېږي چې دلته یم زه نو ګورم ځای ګورم وضعیت ګورم مثلا باید اجازه واخلئ چې کور ته ننوځئ پولیس درته ورغی ډېر په مشکل سره ما اجازه واخیستله ما ورته وویل چې زه مثلا یوازې ویډیو جوړوم نو غرض نه لرم چې نه کوم ما ډېر په سختۍ سره اجازه اخیستې چې ما ته اجازه راکړې چې ځان ته پاتې شم 4 ساعته هر ډول حیوانات هم شته نو خطرناک یوازې جدیات مثلا نه دي بلاوې وي زه نه پوهېږم چې هر څه مو ولیدل تاسو خپله ګورئ مکمل تاسو خپل بیا قضاوت وکړئ چې څه مو ورته نو ورځئ دغه کور دی ملګرو دغه کور دی نو ځنګل دی مکمل ځنګل دی تقریبا 3-4 ساعته کېږم دلته یو ګرځو نو اوس توره شپه شوه زه یو څو دقیقو لایف همدغه ځای نه راځم په ټیک ټاک هغه باید وګورئ هغه باید وګورئ پسې دغه کور دی وګورئ ډېر یو خطرناک کور دی ډېر یو خطرناک تسخیر شوی دی نو دلته تر اوسه ته پاتې کېږم دا چیلنج دی هر څوک یې پوره کولی شي نو دغه د فکر نه کوم چې په ټول افغانستان کې داسې یو څوک وي چې دا رقم چیلنجونه وکړي زما نه یو ځل لیونی یم ادم فضا یم ټول داسې نه دي نو دغه چیلنج په سر سره وته وګورئ چې ډېر خطرناک کور دی او څه مو چې ولیدل هغه په کمنټو کې ولیکئ ګوره زه تاسو لایټ شوم په هغه کړکۍ کې په دروازې کې په هغې ګوره ښه بیزاد کجا میری؟ داخل میخوای بری؟ بیزاد نرو بیزاد خطرناک است نرو بیزاد بیا تی سعی که بیزاد بیا سعی که یک کار میکنیم خب بیا از 24 ساعت میجه هستیم از طرف روز بریم چی؟ اجازه شاید نباشه بیزاد اجازه داخل نداریم ها؟ تا کجا؟ کوکه بیزا داخل یک چیزی هست بیزا داره با هلا ای موی جانم سخت زد به خدا من ملګرو په خدای چې انتظار کې مې وختره پورته شول زه باید دننه اخوا ته لاړ نه شم بیرون صحیح دی ډېر زیات ملګرو دغه ځای خطرناک دی ډېر بخښنه غواړم نه
پسند داخل مقصد من نمیرم حالا بکشیم نمیرم یک نفر دیگه میبود باز میرفتیم 3 نفر که دو نفر هستیم نمیتونیم رفتن چطوری داخل داری؟ پسند بیا